چاته بغږ نه کوي خانجي، زه هغې کسانو ته منکر شوی یم. فانټاسټیک. دا و چېرته؟ دا چا د سوات په بتکده کې مونتی دی او ډېر په مشکله زما ګوتو له راغلی دی. دا به ماله راکوې؟ دا زه نشم درکولی خانجي. هلکه خاموشیه ورېکه، زموږ ګرایي مه خفه کوه. دا زما ټوله اړي موړي ده بابا. نو څه سر خو یې وایه که نه، څه قیمت یې لګوه. د قیمت خبرې نه دي خان کاکا، چې ستاسو مېلمه دی نو زه هسې ورکوم بې قیمته. بې قیمته؟ لندن کې خو داسې نه شیرعلي. د شیرعلي نه څه غواړې بچو؟ د ماماګانو سر ته دې دوا کوه او د هغوی د دوستانو. ډېره ډېره مهرباني ماماجي، ستا دوست ډېر جنرس سړی دی، ډېر ایماندار. هلکه خاموشیه اوس روان شه او زموږ د خورۍ دپاره پلاټ وګوره، خو چې مزېداره وي او د واري وي. تاسو فکر مه کوئ، دا زموږ خپل کار دی. تاسو څنګه پلاټ پکار دی فراموش خان؟ بس دی بنده ته ګوره، دغه شان پلاټ ورله په درک کې کا، یو کنال. یو کنال؟ داسې وګڼه چې دا سودا زه خپل ځان له کوم. دا زموږ ډېر عزیز مېلمه دی، د ولایت نه راغلی دی. زه پوه شم. پلاټ ما سره په فیسټري کې یو شته، خو هغه مالک یې لږ ډېر اوچت لګیا دی. چې زه ښې د پیسو غم مه کوه، هسې څومره به یې وایي؟ نو اته لکه یې وایي، خو زه به ورسره خبره په نیمو کې خلاصه کړم. اونیمې ډېرې زیاتې دي که نه؟ ما خو درته ووایي چې دا سړی د کور سړی دی. ما ته اخري به یې وایي، او که له شل زره مې نورې کمولی شو نو زه به خپل کوشش وکړم. اوو کې ورسره خبره خلاصه کړه. خپل مخ سر به ونو. اوه لاکه، دا ستاسو دپاره خانجي او زموږ د دې یار مخ مروت. خو شیرعلي خو وایي چې د هغه یو دوست یوه هفته مخکې هم دلته 15 لکه کې پلاټ اخیستی دی. دا د ځای او پلاټ خبره خانجي، په 4 لکه کوم زر کنال والم، خو هغه به دا ځای نه چې کوم ته غواړي. او په دې آیات آباد کې هغه یو کنال پلاټ په 9 لکه او 10 زره روپۍ خرڅ شوی. دا رښتیا وایي خانجي، اصلي زه پېژنم. او دا زه چېرته کم یادوم، زما وړاندې هغه ورته 9 لکه روپۍ شمېرلي، خو سودا ونه شوه. نو موږ سره به څه چل کې؟ ما خو دې سړي ته ډېر اوچت ټوپ والی دی. اوچت ټوپ؟ دا خو د نوټ کولو خبره ده. ټوټې ګله ډېرې راکړه. دا والی ډېرې ډېر اوچت ټوپ یې والی. زه به ورسره خبره په 2 کې هم کوم، خو که له 10 زره پیدا پای شي نو د هغې به زه د اوس ځایه سویلی نه شم. باقي ستا مېلمه دی، زما خپل کمیشن معاف. ستا د کمیشن خو سوال نه پاتې کېږي. زما سره 2 کې سودا شوه او که څه سرباري پرې راځي نو هغه ته د خپله جیبه ورکړه. د خپلې جیبه؟ شیرین خانه، نورې خبرې نه منم. که له 10 زره پکې ته تاواني شوې نو دغه کمې به درله زه چې تر بله سودا کې پوره کړم. ته ډېر زورور سړی نو. زه نه، دا مېلمه د لندن نه راغلی دی او څه بل شان سړی دی. ښه ده، تاسو له څه بوتل راوړم. شابه ته ورشه بوتل یې راوړه او زه به خان ته په دې نقشه پلاټ وکړم. راشئ که نه چې تاسو خانجي دا وګورئ، کارنر پلاټ دی. دا ډېر اعلی، ډېر ښکلی، د سیویک سنټر په تخت کې پروت دی. بلکل. خانجي مبارک دی. مهرباني مبارک شه، مبارک شه. لوی شه، لوی ته ډېر خوره شه. شیرین خانه جی، موږ به درله یو 50 زره اډوانس درکړو. اډوانس خو به هله وي چې خبره پخه شي که نه جي؟ خبره به هله پخېږي چې اډوانس واخلې. داسې خبره نه کېږي بس د پیسې واخله ته. ډېره ښه. خانجي تا سره به کیش شي؟ کیش هم شته او چیک هم شته. هسې د اډوانس دا خبره لږه نازکه نه چې کیش به ښي. ولې نه راکړه ټوټې ګله، ته یو 50 زره روپۍ راکړه. 50 زره روپۍ؟ دا والا 50 زره روپۍ وشماره. اته راکړه، ډایري راکړه چې زه نوټ کړم. دې کې لوټ کړه.